شیر محمد عباس ستانکزی د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال وایي د هیواد د پرمختګ لپاره دیني او عصري زده کړو ته جدي اړتیا ده. ښاغلي ستانکزي دغه خبرې کابل کې د عبدالله ابن مبارک د اسلامي جامع په پراغت غونډه کې وکړې. دوی به په عصري ټکنالوژي او عصري تخنیک باندې به ځان سنبالوي. ځکه نن د دې ورځ نه ده چې په کلشنکوف کار وشي، نن په M4 باندې کار نه کیږي، نن به ته تیارې لرې، په فوق سرعت تیارې به لرې، نن به ته ډرون لرې، ته به هغه سلا لرې چې دنیاوال له تا نه وډار شي. کابل کې د لوی جرګې د خیمې تالار په وروستیو کلونو کې د سیاسي غونډو پر ځای د دا ډول علمي غونډو او د فراغت د مراسمو کوربه وي. د عبدالله ابن مبارک اسلامي جامع د لوی یو وړې دورې د 430 تنو فارغ شوو طالب العلماو درېیمه دوره فراغت غونډه هم د لوی جرګې د خیمې په تالار کې جوړه شوه. ګډ شمېر دیني عالمانو د فارغ شوو طالب العلماو د کورنیو غړو په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. ویناوالو د علم په ارزښت او د ځوانانو په ټولنیزو مسؤلیتونو خبرې وکړي. من لقاء سر باندې پکړی چې وګورل شو العلماء ورثة الانبیاء نو وستا مسؤلیت هم دومره دروند شوی لکه څومره چې دا په دین کې مقام ده. الله العالمین دې موږ او تاسو د علم د زده کولو هغه شوق په زړه کې واچوي. تر مرګه پورې باید موږ تاسو طالبان اوسو، تر مرګه پورې باید موږ او تاسو د علم د زده کړې په طرف باندې روان وو. د یادونې وړ ده چې د هیواد په ټولو علمي مرکزونو کې د دیني او عصري زده کړو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. هیوادوال هیلهمند دي چې د نجونو لپاره دې هم د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي تر څو ټولنه کې نور هم غوره پرمختګونه رامنځته شي.